سلامونه نيکي په دې چې روغ جوړ اوسئ صحت جامې به مو پرته وي. نن درته پروتوکول او او اس آی ماډل چې دا په سایبر سکیورټي سیریز کې هم تشریح کوم. نیټورک سیریز کې مو هم تشریح کړی دی، کولی شئ چې هغلته هم په ډېرو جزئیاتو سره وګورئ. دلته ډېر خلاص تشریح کوو، یعنې لنډ تشریح کوو تر څو هغه سیریز زموږ تاسو تکمیل شي. پروتوکول څه ده؟ هغه قوانین او مقررات چې د کمپیوټر نیټورک ډیوایسز مدیریت او منیجمنټ کوي، دې ته پروتوکول ویل کېږي. مختلف نوع پروتوکولز دي لکه ډي سی پي، ډي ان اس، همدارنګه نور چې موږ تاسو په نیټورک سیریز کې تشریح کړي. دوم او اس آی ماډل چې ده، او اس آی چې ده اوپن سیسټمز انټرکنیکشن څخه اخیستل شوی ده. دا موږ تاسو ته یو سټنډرډ وړاندې کوي چې د هغه سټنډرډ له لارې مختلف نوع نیټورکس یو بل سره چی کولی شي، یا د مختلف نوع نیټورک ډیوایسز یو بل سره اړیکه برقراره کولی شي. دغه سټنډرډ چې ده په مختلف نوع لییرز باندې شی سوی تقسیم شوی ده، چې د هغې له جملې څخه اول لیر چې ده د فزیکل لیر ده. فزیکل لیر چې دا موږ ته سیګنال ریپرزنټ کوي، او همدارنګه بیټس او بایټس دواړو ته اجازه ورکوي تر څو په فزیکل میډیا کې څه شی سي، ترانسفر یا انتقال سي. دغه ترانسفر یا دغه انتقال یا د راډیوي امواجو په وسیله وسیږي، یا د کیبل په وسیله وسیږي، یا هم د الکتریکل سیګنالز لایټ په شکل چې مثال چې د فایبر د له دې لارې وسیږي. همدارنګه هغه پروتوکولز چې په فزیکل لیر کې موږ تاسو استفاده کوو، یو کنبس ده، ایترنیټ فزیکل لیر ده، او همدارنګه بلوتوث فزیکل لیر ده. بلوتوث فزیکل لیر خو چې ده لکه څنګه چې ورته معلومه ده، دغه راډیوي سیګنالز یا راډیوي امواجو په وسیله چې کوي ډیټا انتقالیشن کوي. ایترنیټ فزیکل لیر چې ده د ډیټا انتقال د فزیکل میډیم یا کیبل له لارې په سرعت سره. او کنبس چې ده دغه خپله کن چې ده د کنټرولر ایریا نیټورک څخه اخیستل شوی ده، چې دا په مایکرو کنټرولر او همدارنګه نورو ډیوایسونو کې د کمیونیکیشن دپاره استفاده کیږي. البته په دې کې کمپیوټر بیس چې انوالو یا شامل نه ده، چې انډسټریال کنټرول سیستمونو کې یا په انډسټریانو کې چې کېږي معمولا د استفاده کېږي. دغه مایکرو کنټرولر چې ده دغه مین پروسیسر ده چې دغه د کن بس ډیټا اخلي، په کن فریم باندې بدلوي، له هغې نه وروسته په ریسیویبل حالت کې چې ده بیا یې په ولټیج باندې تغییروي. دوم لیر چې ده د لینک په نامه سره یادیږي. لینک لیر چې ده هغه پروتوکول ده کوم چې موږ ته دغه قابلیت د دې راکوي چې ډیټا له پاکټ څخه پریم حالت ته واوړي، او وروسته له هغې فزیکل لیر ته چې سي ترانسفر شي. همدارنګه هغه پروتوکولز چې په دې کې استفاده کیږي ایترنیټ ده، وای فای ده، او ان ډي پي ده. ایترنیټ خو مې لکه څنګه چې درته ویلې چې د ډیټا انتقال د فزیکل میډیا یا کیبل له لارې د مختلفو اپریټنګ سیسټمونو په منځ کې، یا داسې ویلی شو چې مختلف نوع اپریټنګ سیسټمونه د نیټورک ته د وصلېدو یا د کنکشن کېدو دپاره له ایترنیټ څخه کار اخلي، چې دغه کنکشن د فزیکل کیبل په واسطه کېږي. بل وای فای چې د وایرلیس فایډیلیټي چې ده د راډیو سیګنال په شکل سره ډیټا چې کوي انتقالوي، چې آی تریپل ای 802.11.x فیملي څخه ګټه اخلي. بل ان ډي پي نایبر ډسکوري پروتوکول چې ده د آی پی ورژن 6 یا شپږم ورژن آی پي دې څخه استفاده کوي د څه لپاره؟ د کمیونیکیشن لپاره. بل چې د نیټورک لیر لرو، نیټورک لیر چې دا د راوټینګ مسؤلیت په غاړه لري، پاکټ د راوټینګ مسؤلیت په غاړه لري په نیټورک کې، همدارنګه په راوټرو کې. هغه پروتوکول چې استفاده کیږي آی پي ده، آی سی ام پي ده، او آی پي سیک ده. آی پي خو چې ده د انټرنیټ پروتوکول په معنا سره ده، چې دوه ډېر عمده فنکشن یا کار چې یو دا د ډیوایس ته ادرس ورکول دي، دوم دا ډیټا انتقالیشن ده، چې دوه ورژنه لري، 4 او 6. د دې تشریح د نیټورک سیریز کې مونږ کړې ده، چې هلته یې کولی شئ تاسو وګورئ. بل آی سی ام پي ده، انټرنیټ کنټرول میسیج پروتوکولز. هغه ایرر چې په کمپیوټر نیټورک یا نیټورک ډیوایسز کې واقع کېږي، د هغې ډیاګنوز حالت یا د هغو ډیاګنوز د کنکشن ډیاګنوز، او همدارنګه نور کوم داسې ایرر چې وي د هغو ډیاګنوز کول د چا کار ده؟ د آی سی ام پي کار ده، چې د مسیج په شکل شي کوي، ډیټا پاس کوي، چې دغه ایرر په دغه ساحه کې واقع شوی ده. کولی شئ نیټورک سیریز کې دا ټول ښه په واضح شکل سره وګورئ. بل چې د آی پي سیک ده، انټرنیټ پروتوکول سکیورټي. هغه فنکشن چې آی پي کوي، انټرنیټ پروتوکول کول، هماغه فنکشن دی، یوازې د یو وروستاړي په اضافه کولو چې هغه شی د سکیورټي. مطلب دا چې آی پي چې د سکیور نه ده خپله، ولیکن آی پي سیک بس چې کوي دغه ډیټا ترانسفریشن موږ ته چې کوي سکیور کوي. دا یو فیچرز ده چې په آی پي کې چې کېږي اضافه کېږي. بل لیر چې ده ترانسپورټ لیر ده. ترانسپورټ لیر چې ده which allows application to be represented on the network. هغه اپلیکیشنو ته چې ورکوي الاوینس یا اجازه ورکوي چې په کمپیوټر نیټورک کې موږ تاسو ته شي راښکاره شي. دا ټي سی پي، یو ډي پي او کویک دا چې دي پروتوکولز دي چې ترانسپورټ لیر څخه استفاده کوي.
ټي سی پي دا چې ټرانسمیشن کنټرول پروتوکول د ډیټا انتقال په تضمینی شکل سره مخکې له دې چې ډیټا انتقال شي مخکې له دغې چې دا مقابل جانب سره یو اړیکه برقرار کوي. یو ډي پي چې د یوزر ډیټاګرام پروتوکول دا ډیټا انتقالوي ولیکن مخکې له دې چې ډیټا انتقال سي جانب مقابل سره هیڅ نوع روابط نه ساتي چې دا د سکیورټي نه درلودلو نښه ده. بل کویک چې ده کویک یو ډي پي کې استفاده کیږي. کویک یو ډي پي انټرنیټ کنیکشنز چې ده دا هم د چې د لپاره فاست کنیکشن او کمیونیکیشن لپاره ترې استفاده کوي ترانسپورت لیر په شکل د یو ډي پي کې. بل چې د سیژن لیر ده هغه ارتباط چې د لیر او یا هم د ډیوایسونو په نتورک کې د ډیوایسونو ترمنځ برقرار شوی د هغو ساتل د هغو مدیریت کول هغه ختمول شروع کول دا ټول د چا کار د سیژن لیر کار ده. سیژن لیر چې کوم پروتوکول کاروي یو ساکس ده بل نت بایوس ده بل اس آی پی ده. نت بایوس سره خو موږ تاسو ډیر آشنا سوي یاستو ځکه موږ تاسو خپل مختلف اپریټینګ سیستمونه معمولا وینډوز ډیر زیات استعمالو او په دې هدف باندې پوهیږو چې نت بایوس څه کار کوي د موږ تاسو. بل ساکس ده او بل اس آی پی ده. ساکس خو چې دا ډیټا شي کوي د پراکس سرور په طریقې سره انتقالوي. نت بایوس چې دا همدغه کمپیوټر چې په مثال شروع نه چلانیږي او تر پایه پورې چې ګل کېږي دغه ټول ارتباط ساتل دا د نت بایوس کار دی. اس آی پی چې د سیژن انیشیشن پروتوکول چې دا په وایس اور آی پی کې کمیونیکیشن کې موږ تاسو چې کوو ترې استفاده کوو. بل پریزنټیشن لیر ده. پریزنټیشن لیر چې دا د دې مسولیت د ډیټا انتقال او ترجمه کول یا ترانسلیټ کول دي. انکوډینګ ډیکوډینګ انکریپشن ډیکریپشن کمپریشن ډیکمپریشن دا د پریزنټیشن لیر کار دی. بل څه شی د اپلیکیشن لیر ده. اپلیکیشن لیر چې دا what the user use to interact with the services across a network. په یو نتورک کې چې کوم سرویسز دي له کومه لارې یوزر دغه شی کولی شي ترلاسه کولی شي دا د اپلیکیشن لیر کار ده. همدارنګه اپلیکیشن لیر چې د ایچ ټي ټي پی اف ټي پی او اس ان پی پروتوکول چې کوي استفاده کوي دغه درې ډېر عمده دي چې استفاده کیږي. ایچ ټي ټي پی چې د هایپر ټیکسټ ټرانسفر پروتوکول ده چې د ویب اپلیکیشن یا هم د ویب پیجو د اکسس لپاره استفاده کوي او اف ټي پی چې د فایل ترانسفر پروتوکول د یوزر ته د فایل د انتقال څه ورکوي توانایي ورکوي. او اس ان پی یا سمپل نتورک منیجمنت پروتوکول چې دا د نتورک ډیوایسونو د کنفیګریشن ریډ او اپډیټ دغه لپاره موږ تاسو چې کوو د اس ان پی څخه استفاده کوو. دغه لیر ول چې موږ تاسو په وسای کې درلودل همدارنګه او سرڅنګ کې پروتوکول تشریح کړل. که چیرته تر دې د کوم سوال لري دلته ځکه شارټ تشریح کړی چې دا موږ تاسو په نتورک سریز کې تشریح کړی دی په دې خاطر دلته یوازې لږ رڼا ور واچوله. که چیرته غواړئ چې ډیر په جزئیاتو سره زده کړئ نو زموږ د نتورک سریز ته ورشئ هغه تاسو کولی شئ په دقت سره وګورئ او ترې استفاده وکړئ. الله مو مل شه، ښې چارې او ښه ژوند.